In the name of Almighty Allah. Hello dear student, how are you? I hope you're all doing well. Welcome back to your English lessons. سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. هیله منده یم چې ټول روغ او جوړ اوسئ. تاسو ته د نوي درس هرکلی وایم. هیله منده یم چې تیر درس مو په ښه توګه زده شوي وي او خپل کورنۍ دنده مو په سمه توګه ترسره کړې اوسئ. Dear student, in previous session we have studied about the time, how we can tell the time when someone asks. In this session we are going to study the days of the week, how we can say or what is their name in English. We will study in this session. We are in unit 13 lesson 3 page number 126 up to 127. ګرانو زده کوونکو څرنګه چې تاسو تختې په سر ګورئ days of the week لیکل شوي. څه معنا؟ یعنی د هفتې یا د اونۍ ورځې چې شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه او جمعه مونږ په پښتو کې لرو. نو څه رقم همدا ورځې په انګلیسي کې مونږ وایو. مثلا یو کوم وخت مخامخ کیږو یو کس مونږ نه پوښتنه کوي چې نن څو شنبه دي، نو مونږ باید پوه شو چې په انګلیسي کې څه رقم ورته ووایو. نو ګرانو زده کوونکو ښه غوږ ونیسئ. دلته ما سټرډې لیکلی، البته تاسو په څلورم، پنځم، شپږم صنف کې هم دا موضوعات ویلي وو. نو دلته بیا هم تفصیل سره مونږ وایو. سټرډې څه معنا؟ سټرډې یعنی شنبې. ښه د دې تلفظ ته هم غوږ ونیسئ او بل ګرانو زده کوونکو د دې لپاره چې انګلیسي زده کړئ ډېر کوښښ وکړئ چې د دې سپیلونه زده کړئ. مثلا یو بل ځای کې راځي، بیا تاسو که تاسو هماغه سپیل زده نه وي یا تاسو نه پوهیږئ چې دا څه معنا. ښه د دې نوم څه ده؟ سټرډې یا دې ته موږ څه وایو؟ سټرډې. سټرډې یعنی شنبې. ګرانو زده کوونکو شنبې نه بعد په پښتو کې څه راځي؟ یکشنبې راځي. نو یکشنبې ته په انګلیسي کې موږ څه وایو؟ سټرډې. د هغه نه بعد راځي سنډې. سنډې SUNDAY سنډې. د هغه نه بعد راځي دوشنبې منډې. منډې. د هغه نه بعد راځي سه شنبې ساترډې، سنډې، منډې، ټیوزډې. څه راځي؟ ټیوزډې. TUES ټیوزډې. DAY ټیوزډې. بیا دلته راځو. سه شنبې نه بعد څه راځي؟ ټیوزډې. وینسډې راځي. ګرانو زده کوونکو دلته چې دا یو مونږ بل رقم لیکو او تلفظ وینسډې کیږي. ښه وګورئ. وین که همداسې چې مونږ لیکلی همداسې ووایو نو دا باید ویټنسډې وي. نو دلته ډي سایلنټ ده. وینسډې. ښه متوجه شئ. وینسډې. د وینسډې نه بعد څه راځي؟ تھرسډې. THURSDAY Thursday. د تھرسډې نه بعد تھرسډې څه معنی؟ یعنی پنجشنبې. پنجشنبې نه بعد څه راځي ګرانو زده کوونکو؟ جمعه راځي چې په انګلیسي کې مونږ ورته وایو فرایډې. فرایډې. ساترډې، سنډې، منډې، ټیوزډې، وینسډې، تھرسډې، فرایډې. ساترډې، سنډې، منډې، ساترډې شنبې، یکشنبې، دوشنبې، سه شنبې، چهارشنبې، پنجشنبې او جمعه. نو تاسو څو ځلې دا تکرار کړئ. هم د دې پروننسیشن داسې تکرار کړئ تر څو چې تاسو ته زده شي. مثلا یو څوک دفعتاً تاسو نه پوښتنه کوي چې دوشنبې ته په انګلیسي کې موږ څه وایو، نو تاسو ته باید زده وي چې منډې وایو. او همداسې خپل کتابچه کې سپینې ورقې واخلئ او پنسل سره ډېر تمرین کې هم خط ښایسته کیږي او سپیل هم زده کیږي. اوس کتاب ته راځو. lesson 3 page number 126. Reading. Listen to your teacher and repeat days of the week. خپل ښوونکي ته غوږ ونیسئ او د اونۍ ورځې تکرار کړئ. March. البته دا میاشت دی ګرانو زده کوونکو چې انشاءالله بیا دا هم مونږ وایو مارچ. میاشت چې دلته بیا زموږ اصلي موضوع هماغه شنبې یکشنبې ده. نو اول کې وګورئ ساترډې، سنډې، منډې، ټیوزډې، وینسډې، تھرسډې and فرایډې چې دلته ما تاسو ته وویل. لاندې راځو. Complete the sentences. دا جملات تکمیل کړئ.
today is today څه معنا یعنی نن today is نن څو شنبه دی فرق کوي مثلا تاسو هغه ورځ ګورئ چې دوشنبه وي مثلا نن د اوس چې زه تدریس کوم د مثال په ډول اوس یکشنبه دی تاسو مثلا یو بل کس ګوري چې پنجشنبه دی تاسو کولی شئ هماغه خپل ورځې بیا دلته ولیکئ زه اوس ډکوم نظر له دې چې اوس زه تدریس کوم today is Sunday yesterday was Saturday tomorrow is Monday نن یکشنبه دی پرون شنبه و او سبا څه ده دوشنبه today یعنی نن yesterday یعنی پرون تیر شوی او tomorrow راتلونکی یعنی سبا today نن yesterday پرون tomorrow سبا complete the web دا web تکمیل کې چې دلته ما تاسو ته ویل او وښودل listening ته راځو listen to your classmate talking about their daily routine and complete the chart خپل همصنفي ته غوږ ونیسئ چې د خپل ورځنۍ فعالیتونو په اړه وایي او دا چارت تکمیل کړئ for example name the day the time and activity name طاهر day Saturday Saturday څه معنا یعنی شنبه time 4 pm 4 pm یعنی 4 بعد له غرمې activity کوم فعالیت ترسره کوي watering flower ګلانو ته اوبه ورکوي طاهر watering the flower on Saturday 4 p.m. داسې تاسو کولی شئ جملې جوړ کړئ for example یو مثال زه لیکم احمد name احمد day Monday time 3 p.m. activity go to course کورس ته ځي دوشنبه 3 بجې کوم ځای ته ځي کورس ته ځي همداسې تاسو هم کولی شئ خپل مثالونه دلته ولیکئ بل صفحې ته راځو lesson 3 writing read a sentence which describe ملالای's daily routine دا جملات ولولئ چې د ملالۍ ورځنۍ فعالیتونه تاسو ته وایي یا تشریح کوي match them with the clock او بل دا ساعتونو سره ماچ کړئ ګرانو زده کوونکو لاندې ساعتونه شپږ ساعتونه هم دي چې دلته زه تاسو ته هماغه جملات وایم تاسو هم دلته شمیره نمبر ووهئ چې اولنۍ جمله کوم کلاک یا ساعت پورې اړه لري نمبر 1 she has lunch at 12 هغې په 12 بجو کې د غرمې ډوډۍ لري یا خوري نو دلته پیدا کړئ په کوم انځور کې 12 بجې دي هماغې ته یو ولیکئ for example the number 2 دویم انځور څه ده 12 بجې تاسو کولی شئ پنسل سره یو ولیکئ یعنی اول جمله د دې په اړه ده number 2 ملالۍ goes to bed at 10:30 at night ملالۍ د شپې په 10:30 بجو کې ویده کیږي نو دلته پیدا کړئ ګرانو زده کوونکو اولنی انځور ولیکئ 2 number 3 she gets up at 5 o'clock every morning هغې هر سهار 5 بجې کې پاڅیږي نو number 3 is پنځم انځور number 3 ولیکئ number 4 she start doing her homework at 4 خپل کورنۍ دنده په 4 بجو کې څه کوي پیل کوي نو 4 اخرنی انځور کې 4 ولیکئ number 5 she reads at school at 7 o'clock هغې په 7 بجو کې ښوونځي ته رسیږي نو number 5 is the fourth one څلورم انځور کې 15 شمیره ولیکئ number 6 she eats breakfast at 10:15 هغې سهار په یعنی خپل د سهار چای څکي په 6 او 15 دقیقې کې نو دلته ګرانو زده کوونکو دریم انځور اخرنی پورې اړه لري Use the sentence above to write a paragraph about ملالای's routine پورتنۍ جملې وکاروئ استفاده کې ترڅو د ملالۍ د ورځنۍ په اړه پاراګراف ولیکئ یعنی د همدې جملات چې اوس مونږ ویل د دې نه یو پاراګراف ولیکئ دلته خو بیل بیل لیکل شوی وو تاسو باید پاراګراف ولیکئ Write a paragraph about your daily routine on Friday تاسو د خپل د جمعې په ورځ یعنی د جمعې په ورځ تاسو کوم فعالیت ترسره کوئ د هغه په اړه پاراګراف ولیکئ
Remember to use writing rules. دا د پاراګراف جوړولو قواعد هم په یاد ولري چې مونږ ویلي وو دلته هم لیکل شوی rules of forming a paragraph. د پاراګراف جوړولو قواعد begin each sentence with a capital letter. کله چې مونږ پاراګراف لیکو نو باید هر جمله یعنی کله چې جمله نوې شروع کیږي باید همیشه همغه اولنۍ توري باید غټ وي. Number 2, end each sentence with a full stop. د جملې په آخر کې د هر جملې په آخر کې باید full stop یا ټکی وي. Number 3, do not start each sentence on a new line. مونږ باید هر جمله په یو نوې کرښه کې شروع ونه کړو څرنګه چې دلته نمبر 1 نمبر 2 ده هر جمله په نوې کرښه کې ده. نه کله چې زموږ جمله تکمیل شو په آخر کې ټکی بیا هماغه ځای نه مونږ کولی شو ادامه بل جمله ولیکو. نو دا د پاراګراف جوړولو قواعد دي. ښه ګرانو زده کوونکو نو په دې جلسه کې مونږ د څه شي په اړه وویل د ډیز آف د ویک یا د اونۍ ورځې په اړه چې کوم نومونه لري ساترډے سنډے مانډے ټیوزډے وینسډے تھرسډے and Friday. نن ته مونږ څه وایو today. پرون ته څه وایو yesterday. راتلونکي ته tomorrow. بیا بل نومونه هم لري. For example, the day after tomorrow. The day before yesterday. یعنی د دې په اړه بیا انشاءالله مونږ وایو step by step. نو په دې جلسه کې هماغه 3 دانې وو چې today ده yesterday and tomorrow وو. هیله منده یم چې دا نوی درس مو په ښه توګه زده شوی وي. ګرانو زده کوونکو زموږ درس هم دلته پای ته رسیږي. تر بله جلسې تاسو لوی او بخښونکي خدای ته سپارم. هر چیرته چې یاست کامیاب او سوکاله اوسئ. See you next session. Have a good time.